اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. من خپل زوړ ټاپک چې ونه هغه د دې فود بورن ډیزیز پیج نمبر 26 چې دی فود بورن ډیزیز کې د دې ټایفاید ای ټي سی دیزی پورې مونږ ویلو او زمونږ نوی ټاپک چې دی نو هغه دی نمبر 4 انیمل بورن ډیزیزز. نو انیمل بورن ډیزیزز هغه بیماریانې چې هغه د ځناورو په وجه باندې هغه پیدا کیږي. Some animals also transmit pathogens from one human to the others. بعضی ځناور هم داسې دي چې هغه پیتوجنز چې دي هغه ترانسفر کوي، هغه منتقل کوي د یو انسان نه بل ته. صحیح ده؟ د یو انسان نه بل ته چې دی نو پیتوجنز هغه وړي. فور ایگزامپل مثال په طور باندې when mosquito bites and sucks blood of a patient. کله چې یو ماشه چې دی یو ماسکیټو هغه اوچیچي بایټس اوچیچي and sucks blood او وینه چې دی دا اوس کې راکاږي of a patient دی یو مریض of malaria or dengue یا هغه ملیریل پیشنټ دی هغه په ډینګي کې مبتلا وي. نو it takes pathogens from the patient. نو دی دغه پیتوجنس کې دا د دې پیشنټ نه دی راواخلي. صحیح ده؟ دا د تلار شي دا پیتوجنس د دې دغه سیل وا چې دا لکه ملاړه چې د هغې سره دا شامل شي. when it bites a healthy person او بیا چې کله دی دا صحتمند انسان چې دی یو روغ انسان چې دی یو روغ جوړ انسان چې دی هغه وچیچي. صحیح ده؟ نو it transmit those pathogens into him. نو دی بیا دغه پیتوجنس چې دي صحیح ده پیتوجنس چې څه ته وایي د هغې ذکر مونږ په تېرو ویډیوګانو کې که تاسو کتلي هغې کې مونږ کړلی چې پیتوجنس وټ از پیتوجن. صحیح ده؟ نو دی دا پیتوجنس چې دي نو دا بیا دغه روغ انسان ته دغه روغ کس ته چې دی نو دا څه کي دا ورته منتقل کي. بیا نمبر 5 دی transmission of diseases through direct contact. وس ترانسمیشن چې دی منتقل کېدل د بیماریانو له ډایرکټ کانټیکټ براه راست رابطه چې د په هغې باندې څنګه لکه بیماریانې چې دی نو هغه ترانسمیټ کېږي منتقل کېږي. دا 5م نمبر دی. some diseases are transmitted by shaking hands. بعضې بیماریان دي داسې چې هغه په لاس میلولو سره شیکینګ هینډ مطلب په لاس میلولو سره هغه ترانسمیټ کېږي د یو پیشنټ نه یو روغ کس ته یو هیلدي کس ته. اور by touching articles used by the patient. یا داسې څیزونه چې یو مریض هغه استعمال کړي. صحیح ده؟ یو لکه په دې کرونا کې کووډ 19 کې چې مونږ ته ویلی شوي چې یاره تاسو شپږ پیټه چې دی نو هغه د یو بل نه لرې اوسېږئ. صحیح ده؟ او د یو بل څیزونه چې دی دا به نه استعمالوئ. نو داسې دا هغه بیماریانې دي صحیح ده چې په دې کې د یو مریض څیز چې مونږ کله استعمال کړو د دې سره مونږ ته دا پیتوجنس چې دا ټرانسفر کېدی شي او مونږ د دې سره بیمارېدی شو. صحیح ده؟ نو د دې مثالونه چې دي نو هغه کووډ 19 دی او فلو دی هیپاټایټس دی. صحیح ده؟ دا داسې بیماریان دي چې دا په ډایرکټ کانټیکټ باندې چې دی نو د یو پیشنټ نه یو هیلدي کس ته دا لګېدی شي. بیا په دې پسې داسې کې یو اکټیویټي ده اکټیویټي 2.3 وایي do you want to know how far the germs can travel on coughing and sneezing. وایي آیا تاسو ته دا پته شته چې څومره لرې پورې جراثیم چې دی دا سفر کولی شي تللی شي په چې یو مریض چې دی دی کله وټوخېږي یا د پرنجیو کې د ده د خولې نه چې کوم جراثیم راوځي دا څومره لرې پورې چې دی نو دا په هوا کې منتشر کېدی شي سکیټر کېدی شي تللی شي. صحیح ده؟ وایي فور دیس د دې لپاره یو ویل نیډ تاسو به ضرورت یا بلون د یوې غبارې ضرورت پي ټایني پیسز اف پیپر یا وړې وړې ټوکړې چې دي د کاغذ د پیپر دا د دې ضرورت پي اور ګلیټرز یا کم دا زلبلق چې دی نو مخکې دا تاسو به پیژنئ. صحیح ده؟ نو دغه وړې وړې ټوکړې هغه پړقېږي چې دغه نو یا د ګلیټر ضرورت پي یا تاسو یا به د کاغذ د وړو ټوکړو ضرورت دي دا به تاسو راواخلئ. صحیح ده؟ او یو پوکڼی چې ده یو غباره چې ده به راواخلئ. put the tiny pieces of papers inside the balloon. او دغه د کاغذ دا وړې وړې ټوکړې یا د ګلیټرز دا وړې وړې ټوکړې چې دا به د پوکڼۍ ته دننه واچوئ. صحیح ده؟ then inflate the balloon. او بیا به دا غباره چې دا څه کوي دې کې به دا به ډکه کوي دا به د هوا نه فل کوي and close the mouth of the balloon with 2 fingers. او د دې غبارې د خوله چې دا به په 2 ګوتو باندې به دا څه کوي دا به بنده کوي. open the mouth of the balloon what happened. او بیا سډنلی چې دا ناڅاپه د دې خوله څه کوي دا کولاو کوي دا ډایرکټ پرېږدي نو د دې کاغذ د وړو ټوکړو سره یا د دې ګلیټر سره څه چلو شو نو دا وړې وړې ټوکړې د کاغذ چې دي یا دا ګلیټر چې دا به څه وشي دا به د دې قوپاڼۍ نه چې دی دا سکیټر شي او لرې لرې پورې به لاړ شي لرې لرې به دا ارتاو شي. نو دغه مثال د دې جرمز دی چې د یو پیشنټ نه د یو پیشنټ د خولې نه چې کله هغه سنیزینګ یا کفینګ وکړي او د ده د خولې نه چې کوم جراثیم چې د روځي په هوا کې سکیټر شي نو دغه مثال د دې قوپاڼۍ دی چې د دې نه دا وړې وړې ټوکړې صحیح ده یا دا ګلیټرز چې دي یا د کاغذونه دا څومره لرې پورې چې دی نو دا ارتاو شو. دغه مثال د دې پیشنټ هم دی. وایي the pieces of paper scatter out of the balloon in the same way
د کاغذ دا ټوکړې چې دا منتشر شوي بهر د دغو پاڼې نه راغوځارې شوي. په دغه طریقه باندې د جرمز ار سپریډ، جراثیم چې دا هم خورېږي ان کفینګ اور سنیزینګ، په ټوخي کولو سره یا په پرنجي کولو سره. صحیح ده. نو دا ویډیو چې دی نو دا به زما خیال دې پورې پوره شارټ ویډیو صحیح دی چې بورینګ نه وي. صحیح ده. او را روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله، د الله په امان.